السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نومان جان له لندن نه سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې په اختر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره قربانی کول څنګه دي؟ علامه الدنیوي شهید رحمه الله په خپله فتاوا کې په 4 جلد کې 183 صفحه کې لیکي که گنجایش وي نو د خپلو وفات شوو بزرګانو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طرف نه قربانی کول دا ضرور پکار ده. ډیر مبارک عمل دی. دې ټولو ته به ثواب میلاویږي او په پای کې لیکلي چې انشاءالله. همدارنګه که 7 کسان په یو اوښ کې یا په یو غوا کې شریک شوي وي چې دا به د اختر په ورځ حلالوو او قربانی کوو به یې، په دې 7 کسانو کې یو کس مړ شه نو همدغه مړي لپاره که دوی حصه نیسي نو د ده په شراکت کې هم شرعا کومه نقصان نشته. علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې په 6 جلد کې په 326 صفحه کې کتاب الوصیه کې لیکي وان مات احد السبعه، که په دې 7 کسانو کې یو کس مړ شه. ابن عابدین تفصیل ورکوي المشترکین فی البدنه چې دا 7 کسان په اوښ کې شریک دي سره او د دې مړي ورثه وویلې چې اذبحوا عنه وعنکم، د ده له طرفه هم حلاله کوي او د ځان له طرفه هم صحه. حسکه ابن عابدین لیکي عن الکل استحسانا لقصد القربة من الکل، د ټولو قربانی صحیح ده. او کاسانی په بدایع و صنایع کې په 5 جلد کې 72 صفحه کې کتاب الوصیه کې او خلاصة الفتاوا په 4 جلد کې 315 صفحه کې کتاب الوصیه کې هم همدغه خبره کوي. هغه لیکي که کله 7 کسان په یو اوښ کې شریک شي او په دې 7 کې یو مړ شه مخکې د ذبح نه، د دې مړي ورثه راضي وه په دې باندې چې دا اوښ دې یا د غوا دې حلاله کړی شي، نو هغه لیکلی دي چې جازه استحسانا کومه ستونزه په دې کې نشته دی. سنگریزی دا حرم وای محمد رسول الله دی فکعبه کی سنم وای محمد رسول الله دی سنگریزی دا حرم وای محمد رسول الله دی فکعبه کی سنم وای محمد رسول الله دی 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 عصاوای استا پلاس کې چې خدای او د رسول یې عصاوای استا پلاس کې چې خدای او د رسول یې پورته عرش اعظم وای محمد رسول الله دی فکعبه کی سنم وای محمد رسول الله دی